السلام علیکم ګران مینوالو، امید لرم چې ټول به روغه جوړ یې. دې وخت کې موږ د یوې نوې ډرامې په سیټ باندې ولاړ یو او ډرامه عنقریب ختمېدو کې ده. د ډرامې نوم دی کرکه او دا ډېره ښکلې ډرامه ده. په دې کې مین کرکټر چې کوم دی د نادیه خیل او د سنبل دی او دا پکې ډېره کبرجنې د انسان نه کرکه کوي، نو بیا ده ته خپل زوال میلاویږي او دا ډېره ښایسته او ښکلې ډرامه ده. دا به د نادیه خیل پروډکشن نه ګوري دا دی که نه. او د دې ډرامې ډایرکټر او رایټر او ایډیټر زه په خپله یم او د دې ډرامې پروډوسره چې کومه ده نو دا نادیه خیال ده. نورې خبرې به تاسو ته دا وکړي. السلام علیکم ګران مینوالو، زه یم نادیه خیال او نادر صاحب زموږ ویلې مینوالو دا زموږ ډېره ښه ډرامه ده کرکه. نو دا په یو ډېر ښه څیز باندې جوړه شوې. ډېر زموږ داسې خویندې دي چې یاره زموږ په کور کې بیماري ولګي، د هغه بیمار نه کرکه کوي، دا موږ په هغې پسې جوړه کړې ده. د دې رایټر او ډایرکټر او کیمرامین چې دی هغه نادر صاحب دی زموږ، او دې کې موږ سره جاوید جانان دی، سنبل ده، ریما خیال ده موږ سره، بشیر صاحب زموږ سره، زما د رور کرکټر دی. نو ډېر ښه ډرامه ده. جاوید جانان صاحب خبرې وکړه که نه. السلام علیکم مینوالو، څنګه یې ښه ټیک ټاک یې؟ زه امید لرم چې بالکل به ټیک ټاک یې. الله ښاد او باد خوشحاله ساته. خبرې خو زموږ نه مطلب سینیر اکټران او ډایرکټران ناست دي، دی وکړي تا سره لکه تاسو سره مونږ ته یې سپرې نه ښودل. خو زه به صرف دا یو خبره وکړم، زمونږ د خبرې ضرورت هم نشته. نادر صاحب وویلي، نادیه خیال وویلي او داسې به اوس امام نو خبرې دماغ وکړه نه د خبرې صبر خبره داسې ده چې باران دی او دا ډرامه به خامخا ګورئ او ډېره ښکلې ډرامه ده. د دې ډرامې نوم دی کرکه.